پرون موږ سره عروضي نیکبین په خپرونه کې وه او چې ډېر خلکو ډېره مینه هغې ته م رالیږلې خپرونه یې ستاینه کړې ده او دغسې یو څه شیان زما را سترګو لاندې تېر شول نو ما غوښتل چې هغه شریک کړم او هغه دا دی چې موږ همیشه دا خبره کوو چې ولې د نور ملکونو خلک افغانانو ته ډېر په کم نظر باندې ګوري یا دا ګوري چې یعنې موږ همیشه شر او جنګ ته هغه کوو دا خو جنګ په موږ راتپلی شوی دی یا مثلا فلانی ملک په دې کې لاس لري فلانی ملک په دې کې لاس لري دا ټولې خبرې څه حده پورې صحیح دي څه حده پورې هر څنګه چې دي هغه سیاسي خبرې دي په هغې زه خبره نه کوم خو یو شی چې زموږ او ستاسو په لاس کې دی هغه دی زموږ او ستاسو برخورد د یو افغان په صفت د یو بل سره د یو انسان په صفت د یو بل سره هغه مسلماني او نورې خبرې خو به یې پرېږدو که نه ځکه چې موږ خو د افغانیت ډېرې چغې وهو نو تاسو کله دا کتلی دی چې په سوشل میډیا کې موږ د هغې نه یو جنګ میدان جوړ کړي یو کس راځي هغه وایي چې مثلا زما دغه کس خوښېږي یا دا مې نه خوښېږي یا مثلا دا یو خبره یو نورماله خبره ده ځکه چې نشي کېدی چې انسان ووایي چې زما دا سندرغاړی مې ټروغ یا دا اکټر مې خوښ دی یا دا لیکوال مې خوښ دی هر څوک خپله خوښه ناخوښه لري بیا زموږ عام خلک دومره بېکاره دي نامخده په افغانستان کې چې که هغه وګوري تلویزیون دې دپاره باندې پرون ډېره خوندوره خپرونه په هغې کې سندرې وي په هغې کې ټوکې وي په هغې کې خبرې وي او هغلته تاسو راپاڅېږئ د نفرت خبرې کوئ بدې خبرې کوئ په ځای د دې نه چې د هغې نه خوند واخلو نو داسې تاسو نه معلومېږي چې څه خو راټیټه ده او څه موږ د خپلو د دغه اعمالو د دې نفرت دغه د بغض او د کمنیتۍ نه هم د دې ښکار یو چې موږ ښه ورځ نه لرو موږ همیشه درد سره مخامخ یو ځکه چې همیشه دا ویل کېږي که نه چې د نیتونو د دارومدار یعنې څنګه چې زموږ اعمال یې هغسې بهر شي موږ ته مخې ته راځي یعنې که موږ د بل چا په خوشحالۍ خوشحاله شو که د بل چا ښه غواړو نو خدای پاک به موږ سره هم ښه کوي او که موږ نیت به دي د بل چا په خوشحالۍ باندې یا په ترقۍ باندې یا په هر څه باندې یعنې یو تفریح خپرونه هم موږ سیاسي کوو یو تفریح خپرونه چې په هغې خبرو باندې باید موږ وخاندو یو څو شېبې زموږ ښې تېرې شي موږ راځو په هغې کې هم د ژبې د قومیت او د دې او د دې خبرې کوو یعنې زه تاسو یم چې زموږ د افغانستان تلویزیون یا انډسټري ډېره زیاته وړکۍ ده بالیوډ وګورئ تاسو اوسه پورې کله هم په بالیوډ کې یا مثلا کترینا کیف یا سلمان خان یا فلان یا فلان یا فلان دا راغلي او دوی دا ویلي چې یاره زما شاهرخ نه خوښېږي یا چا ویلي چې زما مادوري نه خوښېږي تاسو کتلی دي چې د هغې فینز راغلي او بیا چې دی شاهرخ خان ته بد ویلي یا سلمان خان ته بد ویلي نه دي ویلي که نه نو بیا موږ افغانان دومره بېکاره ولې یاستو موږ ولې چې یو خو هغه جنګونه موږ ځپلي شوي یاستو چې موږ او ستاسو په لاس کې اختیار نه لرو چې هغه بند کړو صحیح ده یعنې چې هغې مخنیوی وکړو خو هغه څه چې زموږ او ستاسو په لاس کې دي راځئ چې هغه خو کم از کم صحیح استفاده وکړو د یو بل په احترام هغه استعمال کړو د یو بل د مینې دپاره هغه استعمال کړو ولې موږ نشو کولی چې ټولو خلکو ته چې څومره که هغه سیاستدانان دي یا که هر مسلک سواری که هنرمندان دي ولې ټولو ته په درنه او په احترام نشو کتلی ځکه زما دا یقین دی چې ته بل ته عزت او احترام وکې نو خدای پاک به تا هم د عزت او د احترام په ځي باندې ودري یا تا ته به هم خلک احترام وکړي ځکه چې د بل ته سپکاوی یا بل ته بده خبره کول لاس ته هېڅ هم نه راوړي نو اخره کې د دې دومره ډېرې غټې کیسې خبره دا ده چې تر څو چې موږ نه یو ښه شوي تر څو چې په خپله د یو افغان په صفت د یو انسان په صفت موږ په یو بل باندې رحم ونه کړو رحم دا چې د بل چا زړه ازار نه کړو بل پسې بده خبره ونه کړو خپل نیتونه سم نه کړو یو بل ته پاک نه کړو نیتونه بخیلي خلاصه نه کړو نو دا مې واورئ چې همدغسې به یو هر څوک به راځي او رقم به په موږ لوبې کړي ځکه چې نیتونه هغه دي چې هغه صرف خدای خبر دی نو تر څو چې زموږ نیتونه یو بل ته پاک نه وي ښه نه وي په زړه کې یو بل ته ځای ونه لرو نو د امن او د سولې دا دعاګانې به زموږ او ستاسو څنګه قبلیږي دغه یو وړکۍ غوندې خبره چې هر څوک تاسو خوښوئ ستاسو خوښه ده خو تاسو دا حق نه لرئ چې څوک یو کس وایي چې زما فلانی نه ده خوښ یا څه خبره او تاسو بیا هغه ته خبره وکړي ځکه هر انسان د خپل ژوند حق لري هر انسان موږ او تاسو هر انسان د خپلې خوښې او د ناخوښۍ حق لري نو کله هم یو انسان دا چې مثلا تاسو واستئ تاسو کله فکر کړي چې موږ راغلو کله ستاسو کور ته تاسو هم ویلي چې فلانی سړی دی ولې خوښ دی فلانی دی بد شي د هر چا خپل خوښ دی کوشش وکړئ چې قضاوت کم نه کم وکړئ ځان ته دا حق هیڅ کله ورنکړئ ځکه چې خدای تاسو دا حق نه دی درکړی که تاسو د قضاوت حق یې درکړی وي نو په یو ځای کې به یې کینولی وي چې ستا خبرې څه معنا هم درلوده چې خبره دې معنا نه لري حق خدای
خدای نه درکړی نو کوشش کوئ چې د چا زړه ازار نه کوي ښه خبره وکړئ او که ښه خبره نشي کولی خولې بندې وساتئ تر څو وکولی شي چې د افغانانو او د افغانستان یو مثبت پاک او ښایسته عکس دنیا ته وړاندې کوي تر څو وکولی شي چې مونږ هم په نوره دنیا کې ښه په خوشحالیو چې افغانان داسې سوله امن او د محبت خوښولو او انسانیت خوښولو والا خلک دي